د پکتیکا ډیله ولسوالي چې له مرکز کرنې څخه ډیر واټن لري او 4 نورې ولسوالۍ ترمنځ دي له غزني ولایت سره نښتې ده. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 50 کلي شتون لري، خو د ځایي اوسیدونکو په خبره د ولسوالۍ په کچه یوازې یو کلینیک شته چې صحي خدمات یې په نشت حساب دي. دا چې د دې ولسوالۍ نفوس هم زیات دی، خو خلک یې د صحي خدماتو ترڅنګ له نورو ګڼو اسانتیاو هم بې برخې دي. سواد نسته، سبق نسته، شی نسته چې مکتب یې هم نه دی دای پړاو وسوي، خو لا یې کتابچه نه یې، لا یې قلم نه یې، لا بل شی نه یې، لا لمر ته ناست دي. مکتب موږ نه لرو، هغه یو مکتب ده نیمای نیمخوره جوړ ده، نور دغه سره پاته ده. کلینیک ته تیار ده، ډاکټر نسته چې مریضان چې لا خیرکوټ ته ځو، لا هغه ته ځو، جانخیل ته ځو. هغه چې چا مریض په لارې مړ شي، څوک یې ورسېدي، چا ماشوم مړ شي. موږ سړک غواړو چې دا موږ منطقې ته دا نه رسېده، دا لار ټوله کچه ده چې دلته مریضان شي، ماشومان په لارې مړي شي، زنانه وي په لارې مړي شي. او دوام شی د موږ دا کلینیک چې موږ ته پالس کې دا ډېر غټ امداد ده. دوام شی مکتب ده چې دا واړو مکتب ویا یو تعلیم ته ورسېږي. د ډیله ولسوالۍ اوسیدونکي مني چې پخوا دلته امنیتي وضعیت سم نه و، خو اوس چې امنیت راغلی دی، دوی د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز کلینیک جوړېدو غوښتنه کوي. نو مقصد موږ دوا ورشته ضرورت لرو، ډاکټر یو ده، ډاکټره یوه ده، چې مقصد یو 2 ډاکټرې سي، یو 2-3 ډاکټران سي، چې موږ کار وسي. غټه منطقه ده، د یوه ولسوالي هم د غومره نه ده غټه لکه د موږ ولسوالي سي ده. یا نه دوا لرو، نه شفاخانه شته، نه مریضان هم تر سر برسېره دي. دا له هېواره مرض دی ټول دی درب دی، شفاخانه هم نشته، کلینیک نشته، شی نشته. هیجې ته راځو یا چې دواوې ډېرې سي، شفاخانې ډېرې سي، او ډاکټران راسي او دواوې راکړي. د ډیله ولسوالي کلینیک کې چې یوازې یوه قابله او یو ډاکټر پکې شتون لري، دوی هم وایي چې ناروغان له حد زیات دي چې د ټولو لپاره صحي خدمات نشي وړاندې کولی. او د خوارځواکو ماشومانو په اړه هم وایي چې مخ په زیاتېدو دي او دوی په یاد کلینیک کې هیڅ راز مرسته نشي کولی. سوی تغذیه خو بیخي ډېره ده، د پاتې سیمه ده سره صحیح غذا نه رسېږي ورته، چې کومه غذا ضرورت دغه دی نشي اخیستلی. بیخي تقریبا 300 نه دي، 350 موږ سوی تغذیه ماشومان لرو، د 350 موږ میندې لرو، او میندې ولادتونه اکثره کورو کې کوي، په دې رسیدګي نشي کولی. خلک غریب دي، موټرسایکل باندې خو له دې مریضۍ رسوی نشي دلته. مردم اقتصادش خیلی پایین است. د خلکو اقتصادي وضع ډیر خراب دی. دلته ډیری ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته سوي دي، یعنی اقتصادي وضعیت یې دومره ضعیف دی چې ډیری خلک یې پیاده راځي، موټر نه لري، یو شمېر یې بیا په موټرسایکل او تراکټور کې راځي. نو اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی. زما هیله دا ده چې دې کلینیک ته پراختیا ورکړل سي، ځکه دلته یوازې زه قابله یم او ټولو ناروغانو ته رسیدګي نسم کولای. د پکتیکا والی مولوي عبدالله مختار هم مني چې په ډیله ولسوالي کې د صحي ستونزو ترڅنګ نورې هم ګڼې ستونزې شته، خو زیاتوي چې دوی د اسلامي امارت په راتګ سره د پکتیکا ولایت مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شته ستونزې نوټ کړي چې په صحي برخه کې یو څه حل شوي هم دي، او د پاتې نورو لپاره یې هم د روغتیا ریاست سره په ګډه هڅې روانې کړي دي. موږ ټولو ولسوالیو ته تللي هم یو، او د راتلونکي لپاره هم پوره پلان لرو چې انشاءالله موږ له روغتیایي مؤسسو سره هم خبره شریکه کړې ده، له وزارت سره هم خبره شریکه کړې ده. وزیر صاحب دې لپاره ښه په هوډ کې ده چې خدمت وکړي، او زموږ د روغتیا ریاست په دې هکله باندې ښه مثبت قدم اوچت کړی ده، او راتلونکي لپاره امید لرم چې انشاءالله موږ به داسې هم ونه لرو چې هلته یو څوک د صحت په هکله باندې یو جدي ستونزه ولري. د پکتیکا ولایت ډیله ولسوالي د یاد ولایت یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې له مرکز څخه په لرې واټن کې پرته ده، او په تیر نظام کې هم چې دا ولسوالي یو له ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کېده، ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده شوې، او خلک تر دې دمه د ژوند له هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې پاتې شوي دي.